چې په چا کې وطن پرستی پیدا سوله، قوم پرستی پیدا سوله، دا بیا طالبانو اسلامي امت ټوټه کوي. ګوره یو سړي کې چې دا فکر پیدا سو چې افغاني او پاکستاني، دا فکر چې چا کې پیدا سو او په دې فکر باندې لوی سو چې افغانستان او پاکستان، دا بیا طالبانو په ولایت کې هم کوي. بیا که دای کندهاري او لوګري بیا طالبانو دلته کوي. یو واری خو هلته تقسیم کوي، بیا طالبانو په لوګري او په کندهاري تقسیموي، بیا په ولسوالۍ کې تقسیموي طالبانو، په ولسوالۍ باندې بیا داسې د پنجوایو د جړۍ او د موسیو د چارسیاب داسې تقسیموي، بیا په کلي کې تقسیموي، بیا په جومات کې تقسیموي. نو امت له دې سره ټوټه کېږي. دا ډېر بد فکر ده. دا اوس هم د پښتنو د قومیت او د عصبیت لپاره د سرحد نه ایخواته یو څه ځوانان چې د الحاد د فکر خلک دي غواړي چې پښتانه په دغه فکر وروزي. ځوانان پښتانه چې تنا پښتانه بس داسې به لیدلي وي طالبانو، سرخولیان ورته وي. د دوی مقصد دا ده چې هغه عصبیت او قوم پرستی چې د رسول الله سلام زمانه کې په عربو کې وه په پښتنو کې پیدا کی او پښتانه په دغه فکر باندې وروزي چې لر او بر دا نور اخواته دا نور مسلمانان چې دي دا د سړي زمن نه، اخواته چې هغوی سره کوم مسلمانان دي سیندیان او پنجابیان دي دا د سړي زمن، بلوچستان دي دا د سړي زمن نه. بس دوی خپل منځ کې دا فکریه د اسلام ور نه کړي طالبانو. یعنی ځوانان د دې نه بعد د پښتو په هغه باندې ودرېږي، د قوم باندې ننګ په قومو کې په اسلام یې ونه کړي. همداسې وکړه ډېر پښتانه یې داسې راپورته کړل چې کله دلته اشغال راغلی و طالبانو د اشغال ننګ نه نیول، خو هغه د قوم خبره به چې یاده سوله بیا هغې ننګ نیول طالبانو که نه. چې یو له هغې نه د بیرغ مسله هم دوی ډېره یادوي. دا د بیرغ مسله هم طالبانو اصل کې هغه د جاهلیت د ننګ خبره ده. که نه چې امن راغی نو بیرغونه خو د افغانستان په تاریخ کې ډېر بدل سوي دي. د افغانانو چې کومه ورځ نه بیرغ پېژندلی ده افغانستان در مسیر تاریخ، اگر چې دا سړی هم داسې عقیدتاً به هر څنګه چې وي طالبانو یو تاریخ یې جوړ کړی فارسي کې ده. نو د افغانستان بیرغونو باندې چې بحث کوي د احمدشاه ابدالي څنګه بیرغ و، دا که د تا ناموس وی ولې بدل سوی ده نن؟ اصل خو د لوی افغانستان هغه و د محمود